السلام علیکم مرګرو، زه یم عمران علي او تاسو ګورئ پښتو ټایمز. مرګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو چې موبایل د استعمالولو نه کینسر یا برین ټیومر جوړېدی شي او که نشي جوړېدی. د موبایل دوه قسمه استعمال دی. یو استعمال چې کوم دی هغه عام دی او بل استعمال چې دی نو هغه زیات استعمال دی. نو عام کې هغه خلک راځي چې کوم خلک موبایل د 1 منټ نه والا او د 1 غنټې پورې خبرې کوي په موبایل باندې، او بل زیات استعمال هغه دی چې زیات خلک د 1 غنټې نه والا د 15 غنټو پورې موبایل استعمالوي یا په موبایل باندې مسلسل لګیاوي یا په وای فای وغیرہ هم استعمالوي. نو دیتا زیات موبایل استعمالول وي. چې کوم خلک عام موبایل استعمالوي نو هغې له دا سوچ هم نه پکار چې ماته به برین ټیومر وشي یا ماته د موبایل نه کینسر وشي، ولې چې دا هغه د دې سره په حساب کې راځي نه. دویم چې کوم خلک زیات موبایل استعمالوي چې د هغوی ته به برین ټیومر یا کینسر وشي نو هغې کې د دې امکان شته. امکان د دې څنګه کېدی شي؟ هغې وجه دا ده چې په هر یو موبایل کې یو انټینا لګېدلې وي. دغه انټینا دپاره په دغه موبایل کې څه قسم الې چپونه یا سرکټې لګېدلې وي چې دغه سرکټې چې کوم وي دا یو پاور جوړوي یا طاقت جوړوي چې هغې ته الکترومیګنیټک ویوز وایي. نو دغه الکترومیګنیټک ویوز په ذریعه دغه انټینا د موبایل د سیګنلو چې کوم ټاور وي چې کوم سیګنل یې راکاږي، دغه انټینا دغه ټاور ته دغه الکترومیګنیټک ویوز په ذریعه سیګنل لیږي او د هغه ځای نه موبایل ته سیګنل واپس راوړي. نو چې کله موږ په موبایل باندې خبرې کوو او دغه موبایل چې کوم وي دا موږ په غوږ باندې ښودی وي نو دغه الکترومیګنیټک ویوز چې کوم وي نو هغه زمونږ دماغو ته د غوږونو په ذریعه یا براه راست زمونږ د دماغو سره ټکراویږي چې د دغې الکترومیګنیټک ویوز د وجې نه موږ ته کینسر یا برین ټیومر کېدی شي. د هغې لپاره بیا یو تجویز دی. د دې لپاره د SAR ریټ ویلی شي چې سپیسیفک ابزورپشن ریټ دی. دا په هر موبایل کې یو شانتي وي او په دې کې دا ډېر موبایل داسې وي چې د دې دا ریټ ټولو کې یو شانتي وي خو څو کې کم وي. نو چې کوم خلک په موبایل باندې ډېرې خبرې کوي یا موبایل ډېر زیات استعمالوي نو هغوی له پکار دي چې SAR چې کوم ریټ دی سپیسیفک ابزورپشن ریټ دی د هغې ریټ والا چې کم موبایل دي هغه والي، او یا موږ له پکار دي چې موږ په هیډفون استعمالو د غوږ دپاره ځکه چې د هغې هغه کم الکترومیګنیټک ویوز چې کوم وي هغه بیا زموږ دماغونه لري او زموږ د غوږ نه هم موبایل لري. نو د هغې د هغه اثراتو نه کم چې نقصانات دي نو د هغې نه بیا موږ بچ کېدی شو. نو مرګرو، په نننۍ ویډیو کې دومره. د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکوئ. د الله په امان او زموږ یوټیوب چینل پښتو ټایمز